अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अब्बासिन खबर ज़ैम शाहिद जान ज़ेब। नाजरीन, यौ दासी धमाकेदार खबर रागले दे द अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प چې څنګه صدر نامزد شو هغه دا اعلان وکړو داسې هغه خپل جلسو کې د دې اعلان کړو چې هغه چې څنګه صدر نامزد شو نو هغه به د درې اهم شخصیاتو تحقیقات چې کوم شوي دي هغې رپورټونه به جاري کوي. په دې اهم شخصیاتو کې سابق صدر جون اف کینیډي، دغه ورور روبرټ اف کینیډي او داسې د سیاه فام هغه یو خاص کس چې هغې د سیاه فام حقوقو لپاره ډېر جدوجهد کړی هغې کې مارتن لوتر کینګ جونیئر. دې دریم اهم شخصیاتو چې څنګه د رپورټ اعلان جاری کولو اعلان وکړ ډونالډ ټرمپ، امریکي اسټابلیشمنټ کې یو لرزه جاری شوه ځکه چې په دې کې د امریکي اسټابلیشمنټ یوازې نه دی بلکې د هغو اسټابلیشمنټ هغه ادارې اف بی آی سی آی دا کسان ملوث دي. د کینیډي فیملی دې نه مخکې د دې رپورټ جاری کولو اعلان کړی، موجوده حکومت دا رپورټ نه شایع کول. دو ته دا شک دا قتل سی آی ای اسټابلیشمنټ یا اف بی آی کړی دی. سابقه صدر جون اف کینیډي 1963 کې قتل شو، داسې د هغه ورور روبرټ اف کینیډي 1968 کې قتل شو. د قتل تحقیقات امریکا کې وشول، دې رپورټونه تر اوسه پورې نه دي شایع جاري شوي. دغو فیملی او عوام د حکومت نه اپیلونه بهرحال کول، خو یو حکومت د دې قتل تحقیقات رپورټ شایع نه کو. د دې 500 نه زیات کالونه وشول خو دا رپورټونه اوسه پورې شایع نه شول. دې قتل تحقیقات هغه رپورټونه اوس ډونالډ ټرمپ خپل په جلسو کې هم د دې اعلان کړی چې دا به موږ شایع کوو، او اوس چې هغه صدر نامزده شو هغه ویل جون اف کینیډي قتل تحقیقات رپورټ 15 ورځو کې جاری کوي او داسې باقي 2 قتلو تحقیقات 45 ورځو کې هغه هم جاری کوي. د دې قتل تحقیقات رپورټ جاری کول نه بعد امریکي اسټابلیشمنټ دغو انټیلیجنس ادارو او د امریکي سیاست کې څه بدلون راشي دا به را روان وخت وي. په دې قتل تحقیقات کې څوک شامل دي، دا قتل چا کړی دا به را روان وخت وي. دې سره خپل میزبان شاهد جان زیب له اجازت ورکړئ. الله حافظ.